په دې موسم کې دا ټابلیټ ډېر زیات خلک استعمالوي. دا ټابلیټ د انسان په جسم کې کم کار کوي او دا څه دپاره استعمالیږي. د دې ټابلیټ نوم دی سټریپسیل چې دا زموږ د مرۍ د علاماتو دپاره استعمالیږي چې په دې کې دننه منتول دی چې دا منتول زموږ که چېرې په مرۍ کې خارښت وي یا د زخم د وجې لږ شان پړسوب راغلی وي هغې دپاره دا منتول استعمالیږي چې دا د پودینې نه اخیستی شي. دویم په دې کې دي ټربینلس لیمن اویل که چېرې د جراثیم د وجې زخم په مرۍ کې راغلی وي یا د هغه د وجې پړسوب وي دې دپاره استعمالیږي. دریم په دې کې دي زموږ سره پیپرمنټ اویل چې دا د پودینې د پاڼو نه اخیستی شي. چېرې په مرۍ باندې درد یا د مرۍ د وجې په انسان په سر باندې درد هغې دپاره هم استعمالیږي او خارښ دپاره هم کار کوي که چېرې په مرۍ کې خارښت وي او دا زیاتره دغه تیل زموږ سره د پټو درد دپاره هم استعمالیږي. په دې کې څلورم نمبر باندې دی زموږ سره ټارټاریک اسید چې دا زموږ د انسان که چېرې په مرۍ کې زخم وي نو دا زخم زر جوړولو کوشش کوي او که چېرې د انسان لږه شان ساه بندېږي یعنې ساه بندي په هغې کې هم دا کار کوي. پنځم په دې کې زموږ سره دی هني یعنې ګبین چې دا زموږ په جسم کې د بکټریا خلاف کار کوي یعنې د جراثیمو خلاف کار کوي د انسان صحت د جراثیمو نه ساتي او که چېرې د انسان په مرۍ کې زخم وي هغه هم جوړوي او انسان مرۍ د خارښ نه هم بچوي. خو ماشومانو ته به تاسو دا ټابلیټ هرګز نه ورکوئ. دغه شان میډیکل انفارمیشن دپاره زموږ سره اوسئ او دا ویډیو سره مخکې شیر کړئ. شکریه.